السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته د یوې جینۍ په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه جینۍ قصه کوي او وایي زموږ یوه ښکلې زندګي وه. زه او زما کوچنی ورور مې د مور پلار سره ډیر خوشحاله وو، خو زموږ دا خوشحاله ژوند ډیر دوام ونه کړ. ما خپل پلار په یوې ترافیکي پیښه کې له لاسه ورکړ. زموږ خوشحالي په غم او خفګان بدله شوه. هر شیبه او هر ساعت مو له اوښکو سره مل وو. زه او زما مور به د همسایګانو په کور کې کار کوو. موږ د کور سرپرست نه درلوده. زه چې به کله له ښوونځي څخه راغلم نو بیا به مې ملګري څخه خیاطي زده کوله او بیا به د کار لپاره مور سره یو ځای همسایګانو کره تلم. مور مې ډیره ناروغه شوه. حالت یې ورځ تر بلې خرابېدو. یوه ورځ چې کله له ښوونځي څخه کور ته راغلم نو د مور مې سترګې پړسېدلې وې. ورته مې وویل مور جانې څه شوي؟ مور مې وویل په سترګه کې مې کوم څه ننوتې، خو زه پوهه شوم چې مور مې بیا هم ژړلي دي. یوه ورځ ښوونځي ته ولاړه نه شوم او له مور څخه په یوه کوټه کې پټه شوم. مور مې له ما څخه ناخبره وه. د غرمې وخت شو. مور مې له کوټې څخه انګړ ته راووته او په چغو چغو یې الله ته پیل وکړ. مور مې ډیر وژړل او د الله جل جلاله څخه یې زما او زما د کوچني ورور لپاره خوشحاله زندگی غوښتله. زما لپاره هغه ورځ د ژوند تر ټولو بده ورځ وه. مور مې ډیره ناروغه شوه. په ډیرو سختیو مې ورته پیسې پیدا کړې او معاینات مې ورته وکړ. مور مې د ستوني تومور درلوده. زما د ژوند بدترینې او تورې ورځې لا پسې زیاتې شوې. یو طرف نه مې د مور درملنه او له بلې خوا مې د ورور پالنه. زما لپاره دا هر څه ډیر سخت و، خو زما به تل یو څه ته فکر و او هغه هم زما دروني ارامتیا وه. دا ارامتیا زما د کلک ایمان او د کلک اعتماد پایله وه. کوم اعتماد چې ما په خپل الله لرل. هیڅکله د الله له دربار څخه ناهیلې نه شوم. ایمان مې ورځ تر بلې قوي کېده. د مشکلاتو سره مې مبارزه وکړه تر دې چې د الله جل جلاله د رحمت دروازې زما په وړاندې خلاصې شوې او زما د کالو طراحي د پلورونکو خوښه شوه او ماته ډیر فرمایشونه او وړاندیزونه د لوی لوی کمپنیو څخه راغلل. ډیرې پیسې مې لاسته راغلې. د مور درملنه مې وکړه. ژوند مې ورځ تر بلې ښه کېدو تر دې چې زموږ خپل کور شو او راحته ژوند مو شو. دا هر څه زما د کلک ایمان، باور او دعا نتیجه ده. زه هیڅکله د الله جل جلاله څخه ناهیلې نه شوم او الله مې هره دعا قبوله کړه.